السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه کولای شو چې د موبایل د مخه څخه اپلیکیشنان واړو حافظې ته یا د بل موبایل ته واستو شیر یې کوم. ملګرو د دې لپاره ما ډېر خوندور اپلیکیشن تاسو ته راوړی دی. هغه اپلیکیشن دغه دی. نو ملګرو اوس تاسو ته طریقه درښیم. ملګرو اوس زه دغه اپلیکیشن استوم، همدغه یا یې استوم یا یې په حافظې کې نصبوم. اوس حالا زه په حافظې کې د اپلیکیشن نصبوم، د حافظې ته یې د مخه څخه اړوم. اوس زه پر دې اپلیکیشن کلیک کوم او تاسو یې کولی شئ چې د اثر اپلیکیشن د اثر دلته کلیک وکړئ او اپلیکیشن واستوئ دغه ته حافظې ته. نو اوس دلته کلیک کوم، دغه دی د اپلیکیشن واستول شو حافظې ته او بیا پر دغه اپلیکیشن کلیک کوم. دلته د اپلیکیشن کلیک وکړئ، دغه دوم ځای چې دی دلته تاسو شیرولی شئ د چا سره په دغه ځای کې. ملګرو اوس پر دغه ځای زه کلیک کوم. دلته ملګرو دلته اوس تاسو شیرولی شئ د واټساپ د لارې، د ټلګرام د لارې، نور د بلوتوث د لارې، د وای فای د لارې، هر شي د لارې شیرولی شئ. په خپل د ملګرو سره د ایمو د لارې، دا د شیر بټن دی. او ملګرو بیا زه پر دغه اپلیکیشن کلیک کوم. ملګرو دلته د ایمیل د لارې هم شیرولی شئ دغه دریم ځای او دلته حذفولی شئ دا حذف نصب نیت، نو دلته حذف کولی شئ. او دغه اخري ځای چې دی د جزئیات برنامه دغه مهم ځای دی. نو ملګرو دلته پر دغه دریم ځای باندې زه کلیک کوم. دلته ملګرو تاسو کولی شئ چې د اپلیکیشن په هکله د اپلیکیشن څنګه اپلیکیشن دی، څو ام بي د اپلیکیشن اوس 12 ام بي دی او نوم یې څه شی دی او کوم تاریخ جوړ شوی دی. او دلته ورته ګورئ چې کوم اپشن پکې خلاص دي او کوم اپشن پکې باندې اوس دا دوه اپشنان یې بند دي او دا نور لاندې ټول خلاص دي دا اپلیکیشن ده. نو ملګرو اوس دا طریقه درښیم چې دا برنامه اوس تللې ده حافظې ته او که نه ده، هغه معلومات به یې زه درته وکړم. نو ملګرو دغه لپاره به پر دغه دوم ځای کلیک وکړئ. اوس زه پر دغه دوم ځای کلیک کوم. خو دغه دا برنامه ما ډېر وارونه کلیک کړې ده، بیخي ډېر وارونه مخته اوښتې ده، د حافظې ته تللې ده. نو ملګرو اوس زه تاسو ته په حافظې کې هم درښولی شم. ملګرو اوس زه راځم حافظې ته. ملګرو خپل د موبایل حافظې ته، ملګرو اوس حافظې ته رالم. دا ډاونلوډ های ځای باندې کلیک کوم. ملګرو یو ګړی به صبر ورته وکړو. ملګرو دغه یې ډبه ده، دغه برنامې نوم هم دی او دغه یې ډبه ده. اوس زه ګورم چې دلته دا دی، دغه تاسو کتلی شئ، دغه دی، دغه دی څو ځایه را اوښتي د موبایل حافظې ته. نو ملګرو اوس د دې اپلیکیشن تاسو د کوم ځای سره ډاونلوډولی شئ هغه هم زه درښیم. نو ملګرو دا اپلیکیشن تاسو د پلی سټوره سره ډاونلوډولی شئ. دغه اپلیکیشن نوم دغه دی، دغه نوم په دغه کې سرچ کړئ په پلی سټور کې، بس دغسې اپلیکیشن درته راځي او تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډولی شئ د دغه اپلیکیشن د لارې. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوه زموږ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ افغان پښتو سټار ټي وي چینل در سره سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ.